په نړۍ کې شوي ډیر جالبه او عجیبه ودونه. ملګرو د هر کس ارماني چې خپل واده ښه په خوشحالۍ سره وکړي، چې ځینې دا خپل ارمان پوره کوي او بیا د ځینو دا ارمان پوره نشي. مګر نن په دې ویډیو کې موږ تاسو ته داسې جالب او عجیبه ودونو په اړه وایو چې کتلو سره به تاسو ډیر حیرانه شئ. ملګرو زموږ هغه بل پیج د یوې ستونزې له امله خراب شو، دا مو نوی پیج دی، فالو یې کړئ. ملګرو دا واده د یو بالیووډ صحنې څخه کم نه دی. ډیوډ او کیتنو د خپل واده لپاره د جورج په نوم کس راضي کړ چې دوی پورته په جهاز کې کړي او واده ورته وکړي، چې هغه کس ومنله. ملګرو دې جوړې د واده کولو لپاره 3 جهازونه په کرایه راوستل او دا 3 واړه په جهازونو وتړل او جهازونه یې هوا ته پورته کړل او دا جهازونه په هوا کې د 180 کیلومتره ساعت سرعت سره روان ول. د دې 3 واړو غږونه د لاوډ سپیکر په واسطه یو بل ته رسیدل. د مینې د اوښکو واده. ملګرو دا واده په چین کې کیږي. د دې واده نه یو میاشت مخکې ناوې باید هره ورځ په ورځ کې 1 غنټه وژاړي. د ژړا د یو میاشت پوره کېدو نه وروسته د دې دواړو واده کیږي او ټوله کورنۍ ښه په زور او په بېلابېلو اوازونو چغې وهي. دوی وایي په واده کې ژړل راتلونکي ژوند کې د خوشحالۍ سبب ګرځي. ملګرو اوس وخت کې ډیسټینیشن واده په نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شوی، چې پکې زیاتره خلک د سمندر غاړې ته خپل واده کول خوښوي. خو دې جوړې دا کار خوښ نه کړ او د سمندر غاړې نه بلکې په سمندر کې باید واده وکړي. هو ملګرو، لیو او چانی د خپل د دې عجیبه واده کول لپاره د ډیر وخت نه د لامبو وهلو تمرینات شروع کړي وو او په اوبو کې دننه په اشارو خبرو کولو چل یې هم زده کړی وو. دوی په اوبو کې د پوره رسم او رواج سره واده وکړ. د دوی د واده ویډیوګانې مسلکي کسانو کړې وې چې د دوی واده نورو خلکو ته هم وښودي. ملګرو تاسو خو اوس د اوبو دننه واده وکړو، خو اوس وخت دی د سکای ډایوینګ د واده لیدو. په دې کې د دې جوړې واده په الوتونکي جهاز کې وشي او ګوتمۍ هم یو بل ته په جهاز کې واچوي. نو بیا زوم او ناوې د سکای ډایوینګ مسلکي کسانو سره د جهاز نه د باندې ټوپ کوي. ملګرو همداسې جالب او عجیبه ودونه په اروپایي هیوادونو کې زیات کیږي. ملګرو جیور کې هغه خاص مسلکي فوټوګرافر دی چې خلک د داسې خطرناک ودونو لپاره رضا کوي چې کولو نه مخکې یو کس لکونه ځلې سوچ کوي. دا فوټوګرافر د واده کسان یو غټ غر ته پورته کوي او بیا یې عکسونه وباسي. د ده په وینا د داسې واده کولو وروسته دوی خپل واده بې ساری کولی هم شي. په چین کې د یو بل جالب او عجیبه واده په اړه خبرې کوو. ملګرو په چین کې د توجا په نوم ګروپ کې د واده نه مخکې هلکان او جنکۍ یو چرګ ګوري او بیا هغه حلالوي او د هغه زړه روباسي او خپلو مشرانو ته یې ښکاره کوي. که د هغه زړه صحتمن نو د هغوی مشران دوی ته د واده کولو اجازه ورکوي. که د هغه زړه صحتمن نه وي نو دوی دا کوشش بیا کوي. ملګرو ویډیو تر دې ځایه تاسو ته پکې کوم یو واده ډیر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.